ښه ابۍ ګولیو پسې تللې وه ډېره لرې هلته تللې وې ښه نو ته څه یې چې موږ اوس ولې راغلي خو زه قرآن کې مې ودغشتی اوس مرسته مې راوله دغه یې ما پوښتنې ته راغلې خدای یې ماته موږ دې اوس پوښتنې ته راغلي زما کیسه یوه د غم کیسه ده ټوله د اوښکو او د نم کیسه ده شاعره تا ته به یې څنګه وایم د درد او ویر او د ماتم کیسه ده نمی تپوس نمی احوال چوکړو نمی د سری جامو خیال چوکړو نمی د اوښکو پاکولو سوکشتا نمی د خود زړګي زوال چوکړو زما کیسه یوه د غم کیسه دغه کورونه دا د جایو و دي بیا یې ګولۍ درکړې صاحب دې چای خوړلی چای مې نه ده خوړلی ولې ګولۍ خو څوک له ډکه خوا خوري سر مې دا د قرآن سر مې رابو ښه ابۍ ګولیو پسې تللې وه ډېره لرې هلته تللې وې ښه بیا یې ګولۍ درکړې سر دې درد دي سر درد ګولۍ به زه درکړم ما راکړه قرباني ته یې قرآن کار کړی چې سړی دی سر مې درد ما وخوړې زولی وما زما بېلتون یې هېڅ غملی نه شو ښه نو موږ خو دې بیا پوښتنې ته رالو موږ ویل توکل په خدای د ابۍ پوښتنه به وکړو راځه اتې به ملاول بیا واخوسي به دا زمې کې مریضه سوې نه وي لا څه مشکل نه وي ورته پیدا څه مشکل خو به نه وي پیدا سوی ښه نو ته څه یې چې موږ اوس ولې راغلي خو زه قرآن کې مې ودغشتی اوس مرسته مې راوله دغه یې ما پوښتنې ته راغلې خدای یې ماته موږ دې اوس پوښتنې ته راغلي تللي دي دا دوی مرګ مې خوړلی ده بیا دا کنکرې بیا نه خدای بیا نه در بیا کوي پردی یا لوتوانه من بوره داسې راداسې ډېرې خدای لوی ده خدای مهربانه ده بس دا د تقدیر مسایل دي کله کله څوک وختي واخلي کله څوک ناوخته واخلي موږ به مو روان یو په هغه مړو پسې به ورځو او تا ته به خدای احمد در ښه سړی د دې مورکۍ تر کوره راغلي وو ویډیو حالت او راپور مو له تاسې سره شریک کړ او د دوی د ژوند کیسه خو تاسې هلته په ویډیو کې واورېدله چې مورکۍ هم خپل خاوند تقریبا په ځوانۍ کې له لاسه ورکړی و په عین وخت کې خپل یکی یوازینی زوی هم ځوان شهید سوی و دغه لمسکه یې ورپاته داسې ونیسي دی دا نګوري او دغه لمسکه یې په کور کې ژوند کوي ډېر دردونکې دا وه چې د دې یوازینۍ لورکۍ په خپل ورورکي پسې زرت چودلې وه دا ټول واقعیتونه تاسې هغه له حالته خبر سواستئ نن مو بعضې خوراکي مواد د دوستانو په همکارۍ ورته راوړو زموږ بعضې دوستانو همکاري کړې وه دوی ته هغه د خوراکي موادو او هغه د ژمنیو جامو او توکو تر څنګ نغدې سپارو دوا به یو ځای بیا راته وکړې ښه مورکۍ اوس چې زه دا ټول شیان درته وسپارم بیا به دوا راته وکړې ښه اوس یې ته واوره نو تقریبا 8500 دا کلدارې دي دا مورکۍ قبول یې کړه او 8200 دا افغانۍ نن د کومک او همکارۍ ژمنه کړې وه او تر اوسه پورې هغه د لیږد رالېږد په حصه کې لږ ستونزه شته خو انشاءالله راته رسېږي به دغه افغانۍ وي او هغه اندازه کلدارې وي دا مورکۍ ته سپارو دا نغدي کومک شو هغه د خوراکي موادو او د ژمنیو جامو کومک شو مورکۍ نن خوشحاله ده دعاګانې کوي او وایي چې احمد هغه بله ورځ چې غوښه مو پخه کړه اتڼ یې مو وکړو سر یم غوړ اتڼ کړو اتڼ یې اتڼ یې وکړو د خو پکه وخوړله خوله یې پرې جوړ شو اتڼ یې وکړو احتمال بس ستړی دی وڅرخېد دې غوښه مې خوړلې دی ما راته ستړی شو اوس دعاګانې وکړه دعاګانې خلک دعاګانې غواړي آخرت چراغ درته لګېږي خوال ویال ایمان د هغو چراغ هم چې درته لګېږي امین د هغو چراغ هم چې درته لګېږي امین د آخرت چراغ داسې جعل و جایال ایمان دی چراغ چې درته لګېږي امین ته یې ما ته کومک کړ که الله دې ته یې ته کومک امین
دا بیا دې ته دغه کومک په دغه بعضې مسافرو کومک کوونکو کې داسې مسافر یي چې موږ سره همکاري کوي ناروغان دي دوی د روغتیا دوا غواړي خدای خو دې پوغو غرو بوي آمین خدای خو دې پوغو غرو بوي دا دې شهید خو پوغو غرو بوي آمین پاک بادار شي ما چې پاک بادار او خدای قبلې خدای قبلې خدای خو یو غرو ته واخې د بلسان ما چې نه غرو ته خدای خو واخې آمین غرو چې دې خدای خو کوي کې د مسافر د خدای دې نخلع اسکی خدای دې څوک نه یتیموي خدای دې څوک نه بې سرپرسته کوي خدای دې له دې وروسته د ټولو افغانانو روزي په خپل کور کې خدای ور ورسوي او خدای دې مشکلات حل کړي له دې وروسته د خدای نور په دې وطن کې کونډه نه پیدا کوي خدای دې یتیم نه پیدا کوي او امین خدای دې دعاګانې قبول کړي مور کوي خوشاله یې خوشاله یم خوشاله طول د اوښکو او د نم کیسه ده شاعره تا ته به یې څنګه وایم د درد او ویر او د ماتم کیسه ده نه مې تپوس نه مې احوال چا وکړو